پکسلیب کورس پارت 7 په تیرو شپږو ویډیوګانو کې موږ خبره کړې وه په ټیکس باندې، په سیټینګ باندې او په دې دریو آپشنو باندې موږ خبره کړې وه. د ټولو تشریحات موږ تاسو ته درکړي. اوس راځو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته سټارټ اخلو. د دې ځای نه په دې آپشن باندې موږ کلیک کوو. ګورئ چې څنګه موږ په دې ځای باندې کلیک کوو. د دې ځای کې موږ ته تقریبا 7 آپشن موږ ته راکوي. ګورئ اول آپشن موږ ته دلته څه وایي؟ وایي کلر. موږ چې په دې کلر باندې څنګه کلیک کوو دلته موږ ته ګورئ کلر راکوي. موږ د دې ځای کې موږ د بیکګراوند کلر بدلولی شو. فرض کړئ یلو کلر شو، ریډ کلر شو، بلک کلر شو. دې ځای نه لاندې ګورئ موږ د دې ځای دا بیکګراوند چې کوم دی دا لاندې کلر دې ځای نه چینج کولی شو. ګورئ چې هر کلر تاسو ورکول غواړئ او که تاسو کلر جوړول غواړئ دې ځای نه کلر جوړ کړئ. ګورئ پیکه کوئ، تیزوئ، هر څه تاسو دې ځای نه کولی شئ. صحیح ده. په دې ګریډینټ باندې تاسو کلیک کړئ. 2-3 قسمه ګوره 2-3 رنګه لاندې بیکګراوند تاسو برابرولی شئ دې ځای نه. صحیح ده. چې کوم رقم تاسو وغواړئ دې ځای نه تاسو ګورئ 3-4 رنګه تاسو بیا خپل دا مات په تېرو ویډیوګانو تاسو ته ویلو په دې ځای کې تاسو 3-4 رنګه برابرولی شئ. صحیح ده. نو د دې وظیفه دا ده. او بل دلته بل آپشن تاسو ته ښکاري ټرانسپریټ باندې چې موږ څنګه کلیک کوو په دې ځای کې ګورئ اوس دا موږ ته بیکګراوند دی. صحیح ده. بیکګراوند دې ته وایي ریموو بیکګراوند، یعنې بیکګراوند پرې نشته. موږ په دې باندې لیکل کوو د پاسه او که تصویر راوړو که سټیکر وغیره چې څه موږ د دې پاسه راوړو نو د دې د پاسه به چې کوم دی یعنې لاندې بیکګراوند به پرې نه وي. صحیح ده. چې موږ کله دا تصویر سیف کړو بس فرض کړئ ګورئ دغه لیکنه ما ولیکله. صحیح دلته یو سټیکر هم ورته راوړم د دې ځای نه. نو ګورئ دغه سټیکر ما ورسره راوړو. صحیح ده. دا چې زه سیف کړم. صحیح ده. ګورئ زه دا سیف کوم زر زر چې دا څنګه سیف کړم. نو ګورئ دا زه بېرته ډیلیټوم. لاندې زه یو کلر یو بیکګراوند ورکوم دې ځای نه. ګورئ دغه کلر ما ورکړو. صحیح ده. اوس ګوره دا کوم تصویر چې ما سیف کړی دا زه راخلم دې ځای کې د دې بیکګراوند به نه وي، بغیر د بیکګراونډه به دا ثبت شوی موږ سره. ګورئ هلته ما راواغوسته. ګورئ وراچومه. ګورئ د سټیکر لاندې چې کوم دی دې هم بیکګراوند نشته دی، د دې خط لاندې هم یعنې بې بیکګراونډه موږ شیان دې ځای کې ثبتولی شو. په دې ځای کې که تاسو لاندې دلته بیکګراوند ورکړئ خو بیکګراوند او که دا ووایئ تاسو چې څه تاسو لیکل کوئ په دې ځای باندې چې شی هم تاسو په دې ځای کې راوړئ هغه به بې بیکګراوند وي. او د دریم آپشن دی ایمیج سایز. په دې باندې چې موږ کلیک کوو ګورئ دا خبره ما تاسو ته اوله کې کړې وه چې تاسو به اول د تصویر سایز برابروئ ځان له چې کوم تصویر تاسو جوړوئ دا آپشن موږ ویلی خو دا آپشن بیا هم موږ ته راغی. په دې ځای کې تاسو یوټیوب تمنیل لپاره تصویر برابروئ، یوټیوب چینل بینر لپاره برابروئ، که هر شي لپاره تاسو برابرول د خپل اندازه ده. او که نه غواړئ تاسو خپل سایز جوړوئ نو دې ځای کې تاسو خپل هغه اندازه ولیکئ، همغه سایز کې به تاسو ته صفحه کولاوه شي. نو په دې ځای کې تاسو سره دا کار کیږي. او ګورئ دا کراپ دا کراپ چې کوم دی دا موږ سره آف دی. صحیح ده. دا موږ سره کله ان کېږي چې ګورئ فرام ګیلري موږ دې ځای نه یو تصویر راواخلو یعنې لاندې یو بیکګراوند راواخلو د خپلې ګیلرۍ نه. صحیح ده. نو دا ګیلري نو ګوره دا چې موږ څنګه اوکې کړو او دا کراپ موږ سره ان شو. صحیح ده. د دې وظیفه دا ده. اوس ګوره په دې کراپ باندې موږ څنګه کلیک کړو دا تصویر موږ ته وایي دا برابر کړئ. تاسو دا کوم بیکګراوند چې راغوستی ده تاسو دې ځای نه بېرته کراپ کولی شئ یعنې برابرولی شئ. که تاسو وړوکی کوئ، غټ کوئ، اوږدوئ، لینډسکیپ کوئ، روټیټ کوئ، هر څه کوئ تاسو دې ځای نه بېرته دا کولی شئ. نو په دې ځای کې تاسو دا کولی شئ. او په دې ایمیج باندې څنګه کلیک کړو ګورئ دا خپل بیکګراوند دا ما تاسو ته په پرونی درس کې مې ویلي وو چې پرونی ویډیو کې دا دې ځای نه تاسو خپل بیکګراوند وراچولی شئ. دا د دې خپل شخصي بیکګراوند دی. صحیح ده. او فرام ګیلري ما تاسو ته ویلي دې ځای نه تاسو ځان ته د خپل موبایل نه چې کوم تصویر یا بیکګراوند تاسو خوښوي تاسو دې ځای نه راغوستلی شئ. ګورئ فرض کړئ ما دغه بیکګراوند راواغوسته. ګورئ دا تاسو خپل د موبایل نه دې ځای کې لاندې بیکګراوند ایسته اچولی شئ. او فرام کیمره باندې چې موږ څنګه کلیک کړو نو په دې ځای کې تاسو سره کیمره کولاویږي چې تاسو کوم ځای نه تصویر اخلئ ځای په ځای لایف تصویر راواخلئ دې ځای کې ور اچولی شئ. نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ. په دې آپشن کې موږ سره همدغه 7 آپشنه پراته وو، کلر او ټرانسپریټ او ایمیج سایز او کراپ او ایمیج او فرام ګیلري او فرام کیمره. دغه څو خبرې په نننۍ ویډیو کې ما تاسو سره وکړو. امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي او ویډیو نه هم څه زده کړي اوسي. پاتې شو دغه یو آپشن په دې آپشن کې به بیا په راروانه ویډیو کې خبرې کوو. او وړاندې چې نور څه ډېر توضیحات په پکسلیب کې پراته دي هغه تاسو ته په دمه زه په یوه ویډیو په هغه باندې کوم. دا نننۍ ویډیو پارت 7 اومه برخه د پکسلیب د کورس زده کړې. امید لرم چې ویډیو خوښه شوې وي. کوم ملګري چې زموږ چینل ته په پیله ځل راغلي زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.